د مالیې وزارت په وړاندیز او د علیقدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم پر بنسټ د هوټلونو، رستورانتونو، تیلو او غاز پمپ سټیشنونو لپاره د انتفاعي او ثابت مالیې په برخو کې د پام وړ تخفیفونه رامنځته شول. په همدې موخه د حکومت د اطلاعات او رسنیو په مرکز کې غونډه جوړه شوې وه چې پکې د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي، د مالیې وزارت د ګمرکونو او عوایدو معین ملا عبدالقاهر حاجي ادریس، د هوټلونو، تیلو او غاز پمپ سټیشنونو استازو او یو شمېر اماراتي مسؤلینو ګډون کړی. د مالیې وزارت د ګمرکونو او عوایدو معین وویل چې د اسلامي امارت تګلاره او پالیسي ولسته په بیلابیلو برخو کې اسانتیاوې برابرول دي او د دوی په غوښتنه د دغه وزارت له کړنلارو سره سم ورته اسانتیاوې چمتو کوي چې د همدې اسانتیاوو په دوام یو ځل بیا د مالیې وزارت په وړاندیز او د علیقدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم پر بنسټ د تیلو او غاز پمپ سټیشنونو د ثابت مالیې او د رستورانتونو د انتفاعي مالیې په برخه کې د پام وړ تخفیفونه رامنځته شول. مخکې ټول هغه هوټلونه او سیار رستورانتونه چې روبوار پروشات به یې 1,50,000 افغانیو څخه کم وه 2 سلنه انتفاعي مالیه تابع ول. د 2 سلنې انتفاعي مالیه تابع ول او په هغه صورت کې چې روبوار پروشات به یې 1,50,000 افغانیو څخه زیات وه د 15 سلنې انتفاعي مالیه تابع وه. د نوي فرمان په اساس د ټولو هوټلونو څخه 2 سلنه انتفاعي مالیه اخیستل کیږي چې دا د دوی لپاره یو لوی سهولت دی. او بل سهولت د غازو او تیلو پمپ سټیشنونو د ثابت مالیې په برخه کې رامنځته شوی دی چې مخکې به د غازو او تیل پمپ سټیشنونو له پی لیټر څخه 80 پوله یا 0.4 افغانۍ اخیستل کېدلې چې اوس د نوي فرمان پر اساس دغه 80 پوله 10 پوله ته راکمه شوې ده چې 0.3 افغانۍ کیږي چې دا د غازو او تیل پمپ سټیشنونو له مالکینو سره د مالیې په برخه کې لویه همکاري ده. د ریاست الوزرا اداري مرستیال د افغانستان اسلامي امارت له لوري د خصوصي سکتور لپاره د بیلابیلو برخو، اصنافو، شرکتونو، ښوونیزو، تحصیلي او روغتیایي بنسټونو ته په مالیاتي برخو کې د رامنځته شویو معافیتونو او تخفیفونو یادونه وکړه او دا یې د ولس لپاره د اسانتیاو او مهربانۍ څرګندې بیلګې یادې کړې. مالیه‌ای که از ملت افغانستان ما کوشش میکنیم که هیچ مالیه از هیچ کس گرفته نشود، اما مقدار کم مالیه‌ای که از کسایی که وس و استطاعت دارند از اونها گرفته می شود، معاش معلمین ما و شما، معاش دکتر صاحبای ما و شما و معاش پرسنل صحی ما و شما، مامورین دولت، معاشات مامورین دولت، پلیس ما و شماست، ترافیک است یا حفظ و مراقبت دوایر دولتی است، مکاتب است، پوانتون هاست و همچنان عملی ساختن پروژه های انکشافی است که شما شاهد آن هستین در همه نقاط افغانستان الحمدلله کارهای انکشافی شروع است. اینمی کارهای انکشافی اما مالیه‌ای که از شما گرفته می شود، از ملت افغانستان گرفته می شود، به همین موارد به مصرف می رسد. د هوټلونو په استازولۍ د افغانستان د کسبګرو او دکاندارانو د خونې لوی رئیس حاجي شیرین آغا تخی او د تیلو او غاز پمپ سټیشنونو په استازولۍ حاجي مسعود راحت خبرې وکړې او په یادو برخو کې د رامنځته شویو تخفیفونو له امله د اسلامي امارت له مشرتابه او مالیې وزارت څخه مننه وکړه او ژمنه یې وکړه چې مالیه به پر ټاکلي وخت د امارت خزانې ته تسلیموي او له نظام سره به همکاري کوي.